السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، زمنګ د رڼا سټوډیو پودکاسټ ته یو ځل بیا تاسو ته خوش آمدید ویو. الحمدلله نن موږ سره شیخ صاحب جانزیب موجود دی. ان شاء الله پروګرام باغوي سره شیخ صاحب تاسو ته هرکلی ویو. وعلیکم السلام، جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. شیخ صاحب محترم، موږ سره نن سوالات دي د ملګرو او ان شاء الله ستاسو علم بغواړو په دې مسله کې. یو سوال شیخ صاحب، لکه ستاسو تعلق د سکولونو سره هم دی او موږ چې په سکولو کې شیخ صاحب سبق ویلی دی، کمزورتیا چې موږ محسوس کړې هغه دا دی چې هغه دینی اړخ پکې ډېر کم وي. مطلب نه د عقیدې داسې خاص غم پکې کېږي، نه داسې مثال استثنا به پکې، نه د جماعت داسې خاص پابندي پکې شته، نه د مونځ. شیخ صاحب دې باره کې تاسو لږ رڼا واچوئ چې آیا دا کمزورتیا شته په دې سکولونو دې کې که نه؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان